دویم سوال یو ورور کړی دی زه ګوره کوشش دا کوم جواب کې چې ډېرې مسلې په یو جواب کې راشي لکه اوس دا تېر شوی سوال جواب چې و په دې کې ډېرې مسلې ذکر شوې چې دې دپاره مختلف سوالونه ذکر کېدی شو چې رنګ کم یو غوره دی عمر مسله روانه ده اوښ غوره دی که ګډ غوره دی او نورې بعض مسلې پکې راغلي اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک شراکت چې ورته وایي څو کسان شریک کېدی شي په پیسو کې او په ثواب کې ګوره شراکت دوه قسمه ده یو شریک کېده په څه کې په پیسو کې په برخه کې او یو شریک کېده په ثواب کې دواړو کې فرق دی ګوره او دې تفصیل به ذکر کوو یاد ساتئ دا خبره د یو نه زیات کس دا شریک کېدی شي په غوا کې او په اوښ کې او چې کله هم زه کوم ځای کې غوا ذکر کوم نو پوه شي دا مسله د میخې دپاره هم ده دا د سنډه دپاره هم ده نو د هغې به مستقل تپوس نه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو دې کې شراکت جایز دی نو مطلب څه شو یعنې ګډ او بېزتي ووایو د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوښ کې کېږي او په غوا کې کېږي او دا مسله ورسره به یاده ساتئ مشهور روایت دی امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې نو دې کې عید الاضحی راغی هغه اختر راغی فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعير 10 نو په غوا کې چا چې غوا لاله اووه کسان پکې شریک شو او اوښ کې به 10 کسان شریک کېدو اوښ کې 10 پورې شریک کېدی شي ولې غټ غوا کې اووه کسان شریک کېدی شي دلته ورسره دا مسله یاده ساتئ د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوو لازم نه دی چې دا به وایي بعض کسان دا تپوس کوي لازم نه دی چې دا به وایي د یو نه زیات شریک کېدی شي اوس دوه کسان وایي چې موږ په شریکه غوا الو نه دی صحیح ده 15 کسان 3 کسان 6 کسان 8 کسان غوا کې نشي شریک کېدی تپوس به ترې کې دا دې چې 8 نشي کېدی شي وخلالی اوښ کې 8 شریک کېدی شي که نشي نه هم شریک کېدی شي زیات نه زیات لس کم سے کم یو یو کس راولګي یوازې حلالي دا خو ټول نه غوره ده یو مسله باندې یېره شوه او دلته مې ذهن ته راغی موږ وایو اوښ د ټولو نه غوره دی بیا پسې غوا غوره ده دا هله چې کله مستقلي وایي چې کله مستقل د بل چا پکې د سره برخه نه وي دا هغه مسله ګوره زما ذهن نه وتې یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي اووه کسان دي هغوی او یو ځان له مستقل ګډه لالي د مستقل چې ګډه لالي د ده قرباني دوی دی نه غوره ده د مستقل چې ګډه لالي د ده قرباني دا چې ډېر شریک شوي دي دوی نه غوره ده په ګډ کې یا په ګډه کې په بیزه کې دي کې د یو نه زیات نشي شریک کېدی بس یو کس به کوي او سازو د ثواب مسلې ده ثواب کې ډېر خلک شریک کېدی شي لکه امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافي کېږي د یو خاندان نه کافي کېږي د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وی شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الاضحى بالمصلى عیدګاه کې زه ومه او د رسول صلی الله علیه وسلم د اختر لمونځ وکړو او دغه د لوی اختر لمونځ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختمه کړه او د منبر نه راکوش نو اتي بكبش فذبحه يقول راوستي شو قلت على لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اكبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي دا زمانه طرف نو چې قرباني نه کړي درشن حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت کان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو کس یو ګډ علالو د خپل طرف نه او د خپل کور والا طرف نه ودلته دا مسله یاد کړئ دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني الي او کوي او بل تابع دی تابع څوک دی دا د اهل بیت چې کوم دي ثواب کې دوی شریک کېږي د سره ثواب کې هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوښ کې لس کسه شریک کېدی شي یا په غوا کې اووه کسه دلته یو سړی چې ما ګډ راوستی دی موږ ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک دي د ثواب په اعتبار سره ورسره دا یاده کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی د ده ثواب ډېر دی د تابع دی لکه پلار قرباني کوي نو د ده بچي د ده ښځې د ده مور پلار کوي دا ټول په دې کې دننه رالو په ثواب کې د ده سره برخدار شو خو دومره ده چې د هغوی ثواب او د ده ثواب یو امره نه دی ثواب د دوی یو شان نه دی والله اعلم